مونږ چرته پیدا کړو قاضي ابو یوسف. قاضي ابو یوسف غوندې مولا به چرته پیدا کړو چې بادشاه ورته راغی تپوس کوي د مسئلې چې جامعت فی نهار رمضان روزې میاشت ده د ورځې مې جما وکړه. هغه ورته علیک ان تصوم شهرین متتابعین، دو میاشتې به پرله پسې روزې فتوا ورکړه. سړی لاړ چې لاړو نورو قاضیانو ورته وایي چې حضرت خطا شوې، د کفاره کې ترتیب دی، اول تحریر د رقبې دی، مریه به ازادوي، مریه نه بیا به 2 میاشتې روزې نیسي، روزې نشوي نیوی بیا به سپېتو مسکینانو ته روټۍ ورکوي. قاضي ابو یوسف ورته وایي چې خطا نه یم، فتوا مې ټیک ورکړې، خو بادشاه دی زرګونه مریونه ورسره دي. که اوس مې ورته ویلې چې مریه ازاد کړه نو یوه روژه یم نه نیوه، هره ورځ به یې مریه ازادولی او چې څه یې خوښه به بیا کول. نه، هر سړي ته به د هغه د شان مناسب فتوا ورکوي چې دی 2 میاشتې روژې پرله پسې ونیسي او دا د ملا ډوکی پرې ودرېږي چې دی بیا په روژه کې داسې کار ونه کړي. په کوم ځای نه مونږ قاضي ابو یوسف پیدا کړو؟ مونږ خو خان ښه وایي مولیان یو، خان ښه وایي. د خان او د غریب تنازع راشي او مال راله ملا صاحب دغسې چل دی خان ښه وایي، دا غریب غل غریب هم لا چېرته ملامت کېږي د خان په مقابله کې. د خانانو تاریخ وګوره، د نوابانو تاریخ وګوره، زمونږ خر نشته او د دوی زرګونه ګیره به ځمکې دي، دی کوم ځای نه راوړي؟ خو دا همغه دي چې چا په کعبه ډزې کړې، چا په بیت المقدس ډزې کړې، چا پیرنګیانو دپاره ځان نه هندوان جوړ کړي، چا پیرنګیانو دپاره دیرې نړولې وې.